بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام C++ دی structures مطالعه کوو په C++ کې نو راځو موږ څه کوو نوی چپټر د structures چپټر نمبر شپږم ده مطلب فصل نمبر شپږم ده او په دې کې structures مطالعه کوو لکه دې نه مخکې چې کوو pointers مطالعه کوو هغه کې موږ ګوره pointers یو 15 ویډیو جوړې کړې او یو څو پروګرامونه هم پکې کار وکړه کمپلیکس پروګرامونه مطلب سخت پروګرامونه اوس چې ما چې لیکلي we will continue the topic of pointers further after function chapter مطلب موږ به دا pointer chapter پروګرامونه مخکې وړو څه نه وروسته د function chapter نه وروسته چې کله چې functions وویلې سمه ده ځکه چې هغه موږ passing arguments به څه شی passing pointers as arguments to a functions ول نو دې باندې تاسو نه پوهیږئ مطلب کنسپټ مو کلیر نه ده تر اوسه پورې فنکشنز باندې فنکشن کې مطلب څنګه کار کوي فنکشن سره نو هغه موږ پوینټر موږ په فنکشن کې یوز کوو نو ځکه هغه موږ سره نه کېدو د ستاسو وس باندې پوره نه وه سمه ده لکه کله چې موږ سټرکچر ویل سټرکچر نه وروسته به اووم چپټر کې موږ فنکشن وایو او بیا بیرته پنځم چپټر ته راځو او پوینټر باندې به کار کوو سمه ده نو دا داسې ایشوز لري چې مطلب موږ باید داسې د کلاس مخکې ویسو ښه موږ وایو چې structure دې څه شی structure اول موږ ډیفاین کوو موږ وایو چې a structure څه ده is a collection of elements is a collection of members yeah is a collection of what is a collection of data items easy is a collection of data items yeah is a collection of data items yeah ham is a collection of related elements is a collection of data items is a collection of elements that's the way the way data elements like a variables some of the تاسو د صفر کې variables دي د variables ته موږ کله structure پړې کې موږ هغه اخلو هغه ته به چی وي هغه ته به data items وي یا هم elements ورته وي او یا هم دغه data items or elements چې ورته وي موږ these are called as members of structure د structure څه په نوم یادېږي د structure members په نوم یادېږي structure موږ غلط کړل دا structure څه په نوم یادېږي structure members په نوم یادېږي دا باید تاسو کې یاد وي د structure members څه کوم شی دي دغه elements او data items دي کوم نه چې موږ سره چې کېږي یو collection of data items یا related elements اوس دا collection of data items خو تاسو پوه شئ مطلب چې موږ ارې اخیستله موږ به څه کوو د یو ټایپ ارې به مو اخیستله مګر دغه structure چې دا it can be of any type کولی شو موږ دا څه کوو د any type واخلو دغه کوم structure چې دا data items موږ په څه کوو مطلب موږ به ارې کې څه اخیسته integer اخیسته او ارې of 5 مو اخیستله مطلب 15 elements موږ سره جوړېدل هلته هم موږ elements موږ سیډي دی ول لکه 15 elements لکه څه مو اخیسته کنه نو موږ ویلې چې string student names واخیستل کنه 15 واخیسته ما ویل چې د چې د 15 سټوډنټانو نومونه موږ اخیستې شو دلته هم همداسې اخیستل کېږي خو دلته موږ چې کوو دغه ټایپ چې دا موږ مختلف اخیستې شو مثلا ریلیټډ elements موږ اخیستلی شو مثلا موږ وایو چې دلته څه شی کوی شو دلته موږ وایو چې student info و student record کې موږ څه شی اخیستلی شو د موږ چې کوو string name اخیستلی شو د student integer age اخیستلی شو student یا همدارنګه string father name اخیستلی شو د موږ of student سمه ده integer age اخیستلی شو نو موږ چې ګوره موږ سره د string type ده دا هم د string type ده او دا موږ سره چې ده دا موږ سره د integer type ده نو مطلب ګوره دوه ټایپ شول د موږ سره نو څه شو یو د string type او یو د integer type نو موږ وایو چې it can be of any type او همدارنګه داسې هم کېدای شي لکه که چېرې موږ وایو دلته چې ورته اخلم numbers اخلم او numbers کې زه ورته چې وایم numbers کې زه ورته وایم چې integer number 1 integer number 2
اوس دا موږ بل ټایپ نشو اخیستی نمبر، خو فلوټ او ډبل هم اخیستی شو. که چیرې یو نمبر هم ټول واخیسته چې شي ګوره دا مطلب د یو نمبر هم شو، موږ سره یې ارې په شانتې جوړه شوه، هلته انډکس نمبر ته ضرورت نشته. او دا موږ سره چې کېږي دا موږ سره ریلیټډ ایلیمنټس موجود وي په دې کې. نو دا موږ سره چې دا موږ سره د سټرکچر په نوم یادېږي. او سټرکچر موږ سره سینټکس څنګه ده؟ سینټکس داسې ده، اوس وایي چې ډیفاینینګ ا سټرکچر، سینټکس یا ډیفاینینګ، ځینې کتابو کې دا هم وایي چې ډیفاینینګ ا سټرکچر. ډیفاینینګ ا سټرکچر وایي څه ته؟ موږ چې کله مطلب وایو چې struct د struct دا د struct موجود که دا مطلب structure څه شی structure. او دې نه وروسته چې لیکو دې ته د structure name لیکو، څه شی د structure name. او دې نه وروسته چې کوو دې نه وروسته brackets اخلو او د دې باډي جوړو. خو د دې باډي به چې د سیمیکالن سره حتما کلوز کوئ، د دې باډي به چې د structure باډي به سیمیکالن سره کلوز کوئ. او دلته به چې اخلو دلته به ورته چې ټایپ اخلو او دلته به چې کوو نیم ورکوو د ټایپ. سمه ده؟ بیا بل ټایپ اخلو او نیم به ورکوو، نو بیا بل ټایپ اخلو او نیم به ورکوو. سمه ده؟ نو دا موږ سره چې کوو دا موږ سره ډیفاینینګ ا سټرکچر و. دا څه شی و؟ ډیفاینینګ ا سټرکچر. کله چې سټرکچر کیورډ یوز کړي، سټرکچر خپله چې دا کیورډ د سټرکچر ریپرزینټ کولو لپاره، او سټرکچر نیم چې مطلب هغه موږ کوم نوم ورکوو. فار ایگزامپل زه راځم څه شي ته ډیف سی پلس پلس ته دلته چې کوم سټرکچر ډیفاین کوم، خو دا د مین فنکشن نه بره به ډیفاین کوئ. سمه ده تاسو؟ دلته زه ورته وایم چې struct ګوره موږ سره دا بولډ شه، دا کله چې ما دا ولیکه نو چې بولډ شه مطلب دا موږ سره صحیح شو دا نیم یې. ښه دې نه وروسته داسې ووایه چې هماغه سټوډنټ ریکارډ راخلم. سمه ده؟ سټوډنټ ریکارډ مې واخیسته، دا چې شه دا موږ سره د سټرکچر نیم شه، دا موږ سره چې شه سټرکچر نیم. او بیا ته چې شه دا ګوره موږ د سټرکچر کله چې باډي جوړو نو دلته هم تاسو اخیستی شئ. ګوره ډایرکټ موږ سره سیمیکالن راغی، خو که چیرې دلته یې نه اخلې ته څه شي که زه ورته یم دلته اخلم نو دې کې به سیمیکالن نه راځي. ولې؟ دلته چې واخلې دلته ډایرکټ خپل کمپایلر راشي دې ځای نه چې واخلې، خو دې ځای نه موږ سره نه راځي. نو دې کې به بیا چې کوې ته دې کې بیا څه کوې، دې کې بیا ته ډیټا ممبرس راښکته کوې، دې کې بس چې کوې ډیټا ممبرس اخلې. ډیټا ممبرس اوس وایم چې کلیکشن اف ما ته ویل سټرکچر څه شی ده؟ سټرکچر موږ سره که چیرې ډیفینیشن ته راشو، definition is a collection of data items. say the data items داخل یا data members هم ورته ویل کیږي، او related elements پکې موږ اخیستی شو، elements هم ورته ویلی شي، یا members of structure ورته هم ویلی شي. ګوره لکه د بره definition کې موږ ویلي، کوم ځای کې موږ ویلي دلته ښه دا ګوره members of structure په نوم یادېږي. دا data items یا elements چې دا members of structure په نوم یادېږي. دلته به ولیکم چې members of structure، members of structure. او دلته ورته وایم چې student په نوم student لپاره موږ سره څه ضرورت دی؟ student لپاره ضرورت دی name، string father name او integer age، او بیا چې کوم زه ورته float fee، او بیا ورته چې کوم double یا دا به صحیح وي. سمه ده؟ دا به صحیح وي. او دې نه وروسته زه ورته وایم چې string address. اوس دا موږ سره چې شي دا موږ سره پوره یو سټرکچر شه، دا موږ سره چې شي یو پوره سټرکچر شه. دا چې دا سټرکټ خپله دا یو کیورډ دا سټوډنټ ریکارډ دا موږ سره چې ده دا موږ سره سټرکچر نیم ده، او دا موږ سره چې د ممبرس اف سټرکچر دي. دا ممبرس اف سټرکچر چې دي ګوره string integer float او بیا string. خو که چیرې موږ ارې اخیستله ارې کې موږ مختلف الیمنټس نشو اخیستی، مختلف ممبرس نشو اخیستلی. نو دا سټرکچر همدا فایده ده چې مطلب موږ پکې مختلف الیمنټس پکې اخیستی شو. دا موږ سره چې شي دا سټوډنټ ریکارډ دا موږ سره خپله اوس څه شی شو؟ دا موږ سره خپله یو ویریبل په شانتې شو. سمه ده؟ نو د دې لپاره چې مطلب دغه ممبرس اف سټرکچر مطلب موږ چې کوو اکسس کوو، د دې لپاره بیا موږ چې کوو د دې سټوډنټ ریکارډ چې کوم سټرکچر نیم ده د دې موږ ویریبل جوړوو. د دې ویریبل جوړول څنګه کیږي؟ دا راځئ چې ولولو. موږ وایو چې کوو سټرکچر ویریبل باره کې خبرې کوو. دا خو مطلب ګوره سټرکچر لکه یوزر ډیفاینډ ویریبل په نوم هم یادېږي. دا مطلب ټول نه بیسټ تعریف ده. څه ده؟ یوزر ډیفاینډ ویریبل.
یوزر ډیفاین ویریبل ده کنه ګوره مطلب ګوره موږ سره یو ټایپ دوه ټایپ درې ټایپ واخیستل دلته موږ سره یوزر ډیفاین ویریبل په شان دی شي مطلب دغه باید شي کې دا ټول موږ سره یوز کوی شي په دې د وجې نه دا موږ کلاس ته هم ویلی شو یوزر ډیفاین ویریبل په نوم هم یادېږي خو راځم اول تاسو ته هغه کومه دا تاسو پرېږدئ دې کې تاسو هغه مه کوئ دا اوس پرې مه مطالعه کوئ دا به زه لرې کړم structure variable څه شی ده موږ وایو چې it is defined to what to declare its variables it is defined to declare its variables دا موږ څه کوو کله چې structure variable موږ جوړ کړو دا څه دپاره یوز کوو چې define کړي دا declare کړي د variables د structure چې کوم دي structure members چې کوم دي دا یو دا صحیح ده دلته چې کوم یو دي دا چې دا موږ سره ډیفاین کړي د structure variables دي کنه دا یا structure members data items دي کنه نو دا موږ سره چې دا ډیفاین کړي موږ سره کله چې structure variable جوړ کړو structure variable څه مطلب ده لکه ګوره موږ سره د variable جوړو integer a مو واخیسته دا موږ چې کړه دا ډیکلیئر کړه یا variable مو جوړ کړه د a په نامه سره د int type اوس هم د struct type variable واخله structure type دې باندې تاسو پوهیږئ دلته ګوره structure څه نیم ورکړی ده دلته چې کې structure name به راواخلئ دا به راواخلئ کنټرول c د دې variable جوړوئ سمه ده دلته به چې کې پیسټ کړئ او دلته به څه ورکړئ دلته به variable name واخلئ یا تاسو هم کوئ شئ سمه ده variable name ګوره structure name واخیسته مطلب چې د دې structure type data او name مې واخیسته ورته دا چې دا د structure variable شو همدارنګه ګوره C++ سره زم دلته main function کې به دا څه کوم دا ډیکلیئر کوم دلته به څه ورته واخلم دلته به ورته وایم چې student record موږ سره چې واخیسته variable د چې شي student record مو چې واخیسته یو variable مو واخیسته سمه ده او د دې variable په واسطه چې کې اوس دا ټول access کولای شي for example accessing څه مطلب ده مطلب دې سره اوس کار کولای شي زه ورته cout کوم د چې وایي enter student name اوس سی ان کچېرې زه ورته وایم چې name دا زه کولی شم نه دا زه نشم کولی ګوره کچېرې د زه رنګ کړم دا کار نه کوي موږ سره دا چې وایي دا موږ سره کار نه کوي دا name ښه ایشو موږ سره څه شی ده دا چې وایي name was not declared in the scope وایي name ډیکلیئر شوی نو ولې ډیکلیئر شوی په کلاس کې ډیکلیئر شوی مطلب په دې structure کې ډیکلیئر شوی ولې ډیکلیئر شوی نو دې accessing دپاره به چې کوو دا variable موږ یوز کوو variable سره یو بل ضروري دي چې هغه د ډاټ اپریټر ده د څه اپریټر د ډاټ اپریټر څه دپاره یوز کیږي راشئ ها dot operator څه دپاره یوز کیږي the dot operator or what or the dot ورکه کنه is used to access the elements یا members of structure څه کوو موږ د structure members په access کولی شو members موږ سره structure څه شي دي دا ګوره دلته چې کوم وضع کړي دي سمه ده دا elements په access کول دپاره څه کوو موږ variable declare کوو سمه ده variable څنګه declare کوو لکه structure name لیکو او variable مو declare کړه variable مو ته یو name ورکړه او بیا هم څه ورکړه د dot operator یوز کوو چې هغه variable موږ access کوو د dot operator څنګه یوز کوو دلته د variable چې کوم name ده دغه یو سمه ده دا به راخلي دلته به ډاټ ورته لیکي وایم د دې پوسټ اوس اکسس کا دا خو څه د موږ سره د ویریبل نیم موږ سره خپل څه وکړه موږ سره ډیفاین کړه ډیکلیئر کړه د ویریبل سمه ده اوس دې ویریبل ډیکلیئر کول نو وروسته موږ ته ویل کنه سکوپ کې ورل موږ غلطي شي او کمپایلر کې کشر کمپایلر موږ ورو ګوره دا کلرن کوم ګوره موږ شي وي ډیکلیئر شوی نه کنه نو دغه ویریبل مې جوړ کړ دې پوسټ موږ سره ډیکلیئر کیږي او بیا د دې چې کله دلته ولیکه دا ویریبل نو دا موږ سره چې ډیکلیئر شوی اوس ډاټ پوسټه چې کوی اکسس کا زه هم چې اکسس کا ګورل د موږ سره ټول غل ویریبل دي اوس موږ کوم اکسس کوي زه ورته چې کدا نیم ولا اکسس کوم او دی به انټر کوم دا موږ سره چې دا موږ سره ډایرکټ راغی سمه ده نو اوس راشه دا رن کا دا موږ سره ګور راغی موږ سره انټرستډ نیم شریف الله سوري ما get ch هغه څه سمه ده دا ګور get ch مې اخستای نو دا موږ سره چې دا موږ سره ګور ریکارډ ویریبل جوړول او همدارنګه بل څه شی وو موږ پکې سی ان واخسته او سی ان وروسته مو څه یو ویریبل نیم ورک او هغه ډاټ اپریټر مو واست هغه نیم اکسس ک ښه
نو موږ سره کوم ټاپک ریپیټ شول د ډاټا اپریټر کې دا اصلا د دې ټاپک نیم څه شی و accessing the members of structure accessing the members of structure accessing the member of a structure یا structure سمه ده نو دا مونږه ټاپک و اصلا او همدارنګه دینه مخکې ټاپک شی و ویریبل structure ویریبل جوړول سمه ده چې مونږ جوړ کړ دا ګوره انټیجر ا په نامه او دینه مخکې څه شی و دینه مخکې مونږ ویل چې ډیفاین کو څنګه لکه struct مو لیکل کیورډ او همدارنګه بیا structure نیم لیکو بیا چې کو ټایپ او ال د نیم خپل ورته وځو خو دا ریلیټډ وي ریلیټډ څنګه وي ما تاسو ته ویل چې سټوډنټ ریکارډ ده کنه سټوډنټ ریکارډ ته ریلیټډ ګوره نیم وي string type فادر نیم وي بیا ایج وي ګوره ریلیټډ دی او بل سره دا ایج او بیا فی او بیا اډرس موږ سره سلسله غونډه روانه ده او دینه وروسته زه ورته وایم چې هغه اوس دویم کنټینټ هغه کومه زه ورته وایم چې شی وکړه string sorry سی اوټ واخله سی اوټ موږ ته وایي چې enter father name of student اوس څه شی variable dot father name صرف اف ولیکئ نو تاسو ته به راشي ګوره څومره اسانه شه موږ دا کوډ سی اوټ که موږ ته وایم انټر ایج انټر کړه انلاین واخله بس ان که موږ سره څه شي اوس کوم هغه یوز کړو دا ویریبل نیم به هر ځای کې یوز کړو کنټرول سی او د چې کا کنټرول وی کا ډاټ اپریټر څه شي اوس موږ ایج اکسس انټر کوو نه سی ان کوو نه ایج به واخلې او بیا به سی اوټ موږ ته وایي چې انټر فی ان که موږ سره څه شي ویریبل نیم ډاټ اپریټر په واسطه موږ هغه اکسس کولی شو فی سوري فی او یا فی او دینه وروسته موږ سره اډرس سی اوټ enter address of the student variable name sorry dot operator address یا او دا موږ سره چې دا اوس رن کمپایل او رن وزل د نیم واخلم شریف الله او همدارنګه فادر نیم خلیل الرحمن یا نه دا پروګرام بیا رن کوم دلته کوم چې عمر فادر نیم دستگیر انټر ایج مطلب سو اخلم ورته 20 اخلم او انټر فی څومره ده د دې 5000 واخله همدارنګه انټر اډرس اف د سټوډنټ اډرس مطلب حیات آباد او انټر ګوره دا موږ سره چې شو دا موږ سره ټول سټرکچر په تر سره دا کار وشه همدارنګه اوس ګوره سی اوټ کول غواړم سی اوټ کوم ضرورت سی اوټ کا نیم د عمر نیم اوس څنګه اکسس کوم زه د ویریبل نیم بیا لیکم ډاټ اپریټر نیم به ورته لیکم سمه ده او همدارنګه بیا چې کوم زه ورته یم چې څه لیکم نیم یې دا شه بیا ورته لیکم چې father name څه کومه ویریبل نیم ډاټ father name اکسس شو او بیا یو نیو لاین اخلم او دې کې ورته یم چې دې نو وروسته راځم بیا ورته سی اوټ کوم ورته بیا ورته یم چې age او دلته چې کوم variable dot age سمه ده ګوره او بیا چې کوم زه ورته یم چې ایج نه وروسته فی څومره ده variable name dot operator په واسطه اکسس کوم زه ورته یم چې ایج یا نو سوري فی او لاست کې چې ورته پرینټ کوم لاست کې ورته یم چې اډرس او د چې کوم ویریبل نیم ورپس کا ډاټ اپریټر په واسطه هغه کوم څه شي اکسس کول غواړي زه اډرس ها انټر کمپایل او رن کا
سره شه زه ورته وایم چې یوسف دستگیر ایج مطلب 18 فی مطلب 3000 enter address of the student حیات آباد کورنۍ نیم چې یوسف father name دستگیر age 18 fee 3000 او address حیات آباد دا د structure ګټه سمه ده structure مونږه define کو ګوره څو ټاپکس مو پکې وویلې اول ټاپک خو دا و چې structure definition مو وکړه دویم مو څه وکړل defining structure او بیا مو څه شی وکړه بیا مو وویلې چې یو variable او structure variable جوړول څنګه دي سمه ده creating a structure variable بیا مو چې accessing members of the structure د dot operator په واسطه مطلب dot operator هم وویل شو نو دا د نن ورځې ویډیو ګورم چې ویډیو سایز څومره 10 دقیقې شوی نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو او الله حافظ